Leo. Lala, چرا درلا؟ نه ما د لږ ساعت لپاره ځان له پرېږده. خیر خو دی؟ نن خو ډېره خوشحاله. اول دا راته ووایه چې هغه پر کوټې ګاډی او بار ولاړ دی خو څه چلته؟ خاصه ده. بابي مې د لیز ډاکټر نه نمبر اخیستی دی سما دپاره. ستا دپاره؟ ته خو چېرته جوړه یې؟ اوهو زه ستا څنګه پوهېږم؟ عجیبه ښځه ده. وجدار کمال دی وکړه شهزاده چې دا دومره معلومات دې راوړه. شهزاده تا ته څه ښکاري ترورځانې؟ نو د دې مطلب دا شو چې ګنې حیدرخان د نرګس سره واده نشي کولی. چې واده نشي کولی نو بیا دلته څه لذي راځي؟ په دې پوره میاشت کې موږ ټولې 4 تماشې هم نه دي کړي. او د استادانو هغه پیسې بچې قسم دې چې د جیبه مې ورکړي. نه راځان ته خانان وي خدایم بیخ وباسه. زړه ما چې دا ځای راشي که نه نو ډېر تاڼې ته ورشه هغه مشر تاڼېدار پې خبر که. تماشا کوه ترورجانې شهزاده د خپل رقیب سره څه عمل کوي؟ یو ځل نه 4 ځل مې پولیس والا ولېږلي خو حیدرخان راته په لاس نه دی راغلی. خو خلک وایي چې حیدرخان په کلي کې دی. په خپل زړه کې ناست دی خانجي. او خو ټیک ده لوی حجره ده چې نوکرانو ته د پولیس سوال جواب ورکړي نو کور ته لاړ شي. تھینک یو. سمد خان ته لږ اواز کړه او چې کور ته لاړ شي نو موږ بیا کور ته پولیس ورتلی کړو. بیا به د ګرفتاري څه کېږي؟ سمد خان جی سر. موږ د حیدرخان د ګرفتارۍ لپاره تر اوسه څه کړي؟ سر پیشمې د لټم کړی دی خو سبا له به یو رټ بل کوم. نن زه ښار ته فون کوم چې سبا لیډیز پولیس هم راشي چې د کور تالاشي والي. دا به ښه وي. کم از کم په کور کې خو به نه پټېږي که نه جي؟ سبا نفري ډېره تیاره کړي. ډېره ښه سر. ګوره ستا دلته ایسارېدل ښه نه دي. نو دا چې تاسو داسې پرېږدم او زه دلته لاړ شم. درته مې ویلي چې زما فکر مه کوه. دا چې دا او بیا چې زما در سره دومره فکر و نو هغه څه به دې نه کول د څه نه مې چې منې کولې. هر څه چې دا چې زه تاسو داسې نه شم پرېښودی. عجیبه وخت راغلو. زه د پولیس په وجه بار ته نشي تللی او زه د دښمن په وجه. دا چې زموږ خو د چا سره څه دښمن نشته. دا کامدار خان خفه شوی نه دی. څه چې کړي هغه مې تره کړي وو. نو کامدار خان ته څه ویلي دي؟ مونږ خو هغه دومره موده په تیاره کې ساتلی و که دا خبره د دښمنانو کمه ده. ته فون مه اوچتوه. کېدای شي پولیس یو هغه دا معلومات کوي چې ته په کور کې یو که نه. هلو او خبرې کوم. کم سمد خان؟ ښه 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 عیسی صاحب خبرې کوي تاڼې نه. ولې خیر شه. کله؟ سبا سهار 10 بجې. ښه 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 پوه شوم. ډېره مهرباني بچې ډېره مهرباني. عیسی زما خپل سړی دی دا جي. ځکه خو اطلاع راکړه. څه اطلاع؟ انسپکټر به په خپله سبا 10 بجې سره د لیډیز پولیس چاپه وهي. ښه به دی چې ته هم اوس چېرته لاړ شه. وخت مه اړوه بچې وخت مه اړوه کینې دا بیماري به مې نور هم زیاته شي. چا راته ویلي چې مرادي او رضا نن بیا تا کتلو زما خلاف. خو دا ځل به ورسره سم وولمه. حیدرخانه 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 بچې
زه د شاړو د غرونو مختصر یم وروره چې ریشه راباندې وې نو زما خو دلته زړه تنګ یاره خو ډېر ناشکره سړی زرغون شاه دلته تا ته تکلیف څه دی والله د کامدار خان د اجرې کټونه دي بیلو شټول مړه ستا هم په ډېرو خوراکونو باندې د عمه خو پړسېدو د زرغون شاه دا خبرې اوري په راځي چې پیر تنګ شوی دی اخر په لاړ شو دی ځایه چې زما ځای ته راغلی یم نو ټول خبرې به نه کوې په راځي پاسې به کښېنه کښېنه کمال دی خان ستاسو زدلی کور بیا جوړول غواړي او ته ټول خبرې کې ما د کمیشنر صاحب او جي صاحب سره ستا خبره کړې ده زما خبره او زه غواړم چې ستا خلاف ټول کیسونه زر ختم شي او ته یو نوی ژوند شروع کړې د کوم ژوند خبره چې ته کې خان اخو د بدل په اور کې پخوا سوځېدلی دی او بیا کله چې ما خپل هغه سوځېدلی کور لیده نو په ایرو کې پټ هغه بصري انګار شو ما ته پته ده په راځي خو د نوي ژوند دپاره دا قسمه خبرې رول ډېر ضروري دي ستا ډېره مننه خان چې د ما لپاره دومره ښه خیالات لرې خو زه د هر څه څنګه یې کړم خو تا بیا هغه خبرې شروع کړې اخو ټیک ته خان او لښکر خان سره به یو خبره ضرور کوم او بیا اخو زما ستا شریکه دشمن دی خو زه د چا سره دښمني کول نه غواړم څنګه چې تا ما سره دښمني کوله هماره سره نه کوله او دشمني کم داسې ښه شی دی اوس به ستا ټولې مقدمې زه کوم زه غواړم چې ته په دې ټولو مقدمو کې ښه په عزت بخې شي ستا د خدای ډېرې لطیق خان خو زه بس دی که نه خبره ختمه شوه او یو زیری مې درله راوړې زیری خدای پاک په موږ خپل فضل وکړو څنګه ډاکټر یې زما د ټولو ټسټونو رپورټونه وکتل اوس به زموږ په دې انګړ کې به خوشحالي راشي تا ما به هر وخت د الله پاک نه د اولاد دپاره سوال کولو که نه ما خو په زیارت باندې دیګونه منلي دي نو بیا د دیګونو بخولو وخت راغی رښتیا شکر دی شکر دی خدایا ډېر شکر دی ډېر شکر دی السلام علیکم خان د سلام جواب مرا کو خان خو حیدر خان ما ته وسپاره تا ته ما په ټلیفون ویلي وو چې هغه په کلي کې نشته زمون مخبر مونږ ته اطلاع راکړې چې په کور کې دی ما ویل ته په یوه خبره پوه شي خو ته جوړ پوه نه شې منم چې حیدر خان ستا زوی دی او اولاد په مور پلار ډېر ګران وي خو زه ډېر مجبور یم مطلب دې څه دی زه به تالاشي علم زما د کور تالاشي چېرې چا نه ده کړې ته به څنګه وکړې زه دننه نه ځم دننه به هغه زنانه پولیس وي خو زه به بیا هم اجازت در نه کړم واشه وارنټ واشه دې د ورنټ نه زه د چا ګرفتاری نه کړم منې کوم دې ځکه چې دا ورنټ دې وشلولو نو زه به ته هم ګرفتار کړم د توهین عدالت په جرم کې سمجھ خانه د زنانه پولیس دې پروړي کې تالاشي علم او سړي دې ما سره دی
हैदर खान न बकूर किश्ता और न बाहर खान साहब परातलों के खुदी जमाद सलाम जवाब नो है तो पतलों के लिए सलाम जरूर वाले सलाम वालेकुम مشر خان ډېر زیات تاکید کړی درخانه چې ته بالکل کلي ته واپس را نه شې هغه خو ټیک ده خو د تاڼهدار زموږ د کور تلاشي څنګه واخیسته مشر خان هم په دې خبره ډېر زیات خفه دی خو هغې خپل کار کوو نو زموږ دا بېعزتي تاڼهدار نه مرادي هغه اخبار والا کړې ده هغې دواړه مبدر او ستانهدار له تاڼې ته ورغلي وو ما ته مهره ټوله خبره کړې ده مونږ خاصم لکه د مخرورانو جون تیرو خانجي دا رضا مرادې دواړه ګل اکبر ټیک وي خانجي یا یو رپورټ یا دوه درې رپورټه دې دواړه په لاس کې راځي چېرته هغې دواړه خو نن سهار په کلي کې وو د دې مطلب دا دی چې نن مازدیګر به هغه اخبار والا ښار ته ځي ځي به خانجي خو په خپله نه خلک پې پوګوړي ته جړا نه هېڅ نه جوړېږي کلثوم دوا کوه چې په موږ راغلې دا سختي خدای معاف کړي جړا خو څنګه راځي لالا چې حیدر خان د کور نه بهر یوه شپه نه ده کړې د دې سوی مرسته چې هغه بهر دی هغه په خپله بهر ته لېږلی دی دوستان ورسره دی نوکران هم ورسره دي څه چل برله وکړه لالا چې د دې مصیبت نه خلاص شي خدای په خیر کړي ته حوصله مه بېله کلثوم چې سر له راشي نو بني آدمي کوي بس ته دوا کوه دا ټولې خبرې چې کومه وې که نه دا مشترکه کوشش او باران الله دې خیر وکړي زه خو روان یم ښار ته نو بیا به انشاءالله ملاقات کوو نثارېږي نه ما سره نه ډېر ضروري کار مې دی او که ژوند دي په خیر بیا ومېلو شو خدای په امان سلام هلکه هغه اخبار والا خو دې روان دی ځان تیار کړئ Vamos.